نن زما د زندګۍ آخري ورځ ده، کم از کم په دغه ورځ کې خو د الله پاک نافرماني نه کوم. زما بعد به خلک ذکر او اذکار کوي، سخاوت به کوي، زه به په قبر کې پروت یم، نه بیسم کوله. له دا مرګه موږ ځان نسو خلاصولی، لیکن دا مرګ د ځان دپاره اسانه ګرځولی. لیکن یو ښایسته ځوان رالی، دا سړی له فرشتو څخه خلاص، له جهنمه څخه خلاص. هر سهار چې سړی راپورته سي او د څلورو شیانو نیت له ځانه سره وکړي، الله پاک به په صالحینو په لیست کې لیکي. انسان چې له افسوس له حسرت سره مخامخ کوي، هغه غفلت دی. امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې غفلت انسان له افسوس سره له حسرت سره د نعمت له زواله څخه دغه رقم د الله پاک له عبادت څخه د رکاوېدو، دغه رقم په انسان کې حسد پیدا کول، دا تمام شیان دا له غفلت څخه پیدا کیږي چې انسان د غفلت زندگی تیروي. په دې وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام په یو روایت کې د خپل امت له غفلت څخه د رایستلو او د بیداري کېدو دپاره هدایت کړي. نبی علیه الصلاة والسلام په یو روایت کې فرمایي چې 5 شیان تر 5 شیانو مخکې غنیمت وبولئ. دا ځواني غنیمت وبولئ تر بوډاپې مخکې. پر تی باندې بوډاپه راځي او بیا به افسوس کوئ چې کاش ما ځواني کې مې دا کار کړی وای، دا کار مې کړی وای، دا ځواني په غفلت کې نه وای پر راتېره سوې. دویم، دا مال غنیمت وبولئ مخکې تر نیستۍ. په دا دنیا چې نن له تا سره در سره ده، په دې ته آخرت جوړولی سي، او که نیستي در باندې راله بیا به افسوس او ارمان کوي. دغه رقم نن فرصت لري، فارغه یې، دا غنیمت وبوله مخکې تر دې چې ته مصروفه کېږې. څلورم، دا صحت غنیمت وبوله، نن له الله پاک ښه صحت درکړی دی، د الله پاک ښه عبادت کولی شي. او که بیماري در باندې راسي بیا به دې زړه غواړي چې ما حج کړی وای، ما عمره کړې وای، لیکن بیا نشي کولی. دا زندگی غنیمت وبولئ مخکې تر مرګ. ګوره موږ تاسې هر سهار چې له کوره څخه دکان لره ځو، دفتر لره ځو، زمیندارۍ لره ځو، له کوره څخه په دې نیت سره چې ماښام بیرته کور ته راځم، او مازدیګر او ماښام چې ته له دکانه څخه ځې کور ته، یا ته له دفتره څخه ځې کور ته، یا ته له خپلې فیکټرۍ او زمیندارۍ څخه ځې کور ته، په دا نیت سره چې سبا بیرته راځم دا خپل
دکان لره، دا خپلې فیکټرۍ لره، دا خپلې زمیندارۍ او خپل دفتر لره. الله پاک فرمایي لکه په دنیا کې چې ستی دا معمول دی چې هر سهار له کوره راوځي په دا نیت سره چې ماښام بیرته کور ته ځم، نو تی دا نیت هم کوئ چې زه الله پاک له دې مځکې څخه راایستلی یم او بیرته به دغه مځکې له راځم. منها خلقناکم، الله پاک فرمایي له دې مځکې څخه ما تی پیدا کړي یاست، وفیها نعیدکم، او بیرته ستی واپسې دغه مځکې لره ده. لکه له کوره څخه چې ته وځې دکان لره بیرته کور ته راځې، لکه له کوره څخه چې ته وځې زمیندارۍ لره، فیکټرۍ لره، دفتر لره، بیرته دا کور ته راځې. نو منها خلقناکم، تی ما له دا مځکې څخه پیدا کړي یاست او په دا نیت وکړئ وفیها نعیدکم، او زه به بیرته دغه مځکې لره ورځم، زما واپسې بیرته دغه مځکې لره. لیکن ستی دا دنیا یاده ده، د دنیا ژوند مې یاد دی، لیکن له دې څخه غافله یاست چې بیرته به زه دغه مځکې لره ورځم. او دا مرګ دا وی انسان ته دروازه نه ورټکوي چې زه دا یم رالم نو ته به ځان سنبال کړې، توبه به وکاږې، کلمه به ووایې. دا مرګ داسې نه دی چې یو پردي دې دی پورته کوي او ته به په دې پوه شې، بلکې مرګ انسان لره بغیر د دروازې د ټکولو، بغیر د حجاب د پورته کولو دننه تر ستوني ته نیسي، او چې ونیولې دغه سترګې بیا دید نشي کولی، دا غوږونه بیا اورېدل نه کوي، دا پښې له تګه څخه ولویږي، او دا اچانک راځي. زهر الریاض یو کتاب دی، په دا کې لیکلي دي چې د یعقوب علیه السلام له ملک الموت سره دوستي وله. ملک الموت دا چې روح قبض کوي دغه فرشته، دا به یعقوب علیه السلام لره راتله. یو ورځ دا ملک الموت یعقوب علیه السلام لره راله، یعقوب علیه السلام ولغی ملاقات و زیارت لره رالی، او که روح قبض کېدو لره راله. ملک الموت ورته ویل چې یا ملاقات لره راغلی، روح قبض کېدو لره نه یم راغلی. یعقوب علیه السلام ورته ویل چې کله زما روح قبض کوې نو ما لره د روح تر قبض کېدو مخکې یو پیغام راستوه. بل وخت کې ملک الموت ورله راله، یعقوب علیه السلام ورته ویل چې روح قبض کېدو لره راغلی که دغه زما زیارت او ملاقات لره؟ ملک الموت ورته ویل چې روح قبض کېدو لره راغلی. نو یعقوب علیه السلام ورته تا خو ما ته ویل چې زه بیا یو پیغام دراستم، خو پیغام دې نه راواستم. نو ملک الموت ورته ویل چې دوه درې پیغامه ما تاله راواستوه، ستا ویښتان تورو دا سپین سو، دا ویښتان تور سپین کېدل دا زما له طرفه پیغام و د مرګ د روح د قبض کېدو. ته پر ځواني وې، پر عروج او پر طاقت وې، او ته کمزوری سوې، دا د ځوانۍ څخه بوډاپې ته دا زما هغه پیغام. ته د قوت او د طاقت خاوند وې، او ستا د سترګو بینایي ختم سوله، د غوږو اورېدل دې کمزوری سو،
په تګ کې کمزوري راله دا زما له طرفه د ښه پیغام و د روح د قبض کېدو. نو نبی علیه الصلاة وسلام له موږ څخه د غفلت د لرې کېدو دونه شفقت پر موږ کړی دی چې مخکې لا موږ ته دا هدایات وکړو چې دا زندګي دا غنیمت وبولئ مخکې تر مرګ. مرګ پر انسان باندې اچانک راځي، مرګ پر انسان باندې ناببره یو دم راځي. ځکه صوفیه کرام لیکي موتو قبل ان تموتو، تاسې تر مرګ مخکې د مرګ تیاري وکړئ. او علماء کرام لیکي چې تاسې د خپلې زندګۍ دا وظیفه جوړه کړئ چې لا اله الا الله، لا اله الا الله. د مرګ په باور نه ده چې ستا د زندګۍ دا وظیفه یې، که ته ناست یې، که ته روان یې، که ته په دکان کې یې، نو ته لا اله الا الله ډېره وایه، ولې چې پر دغه باندې مرګ در باندې راشي. او نبی علیه الصلاة وسلام په یو روایت کې فرمایي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. د کم چا چې آخري خبره لا اله الا الله سو دی به جنت ته داخلېږي. او د دې دا د تصوف علما د غفلت د لرې کېدو یو ترتیب بیانوي. هغه ترتیب دا دی چې هر انسان، هر مسلمان چې سهار راکښېني او دی دا له ځانه چې دا زما نن آخري ورځ ده، کم از کم چې په دغه یوه ورځ کې خو دا لمونځونه له ځانه سره ذخیره یوسه. نن زما د زندګۍ آخري ورځ ده، کم از کم په دغه ورځ کې خو د الله پاک نافرماني نه کوم. چې هر مؤمن مسلمان هر سهار دا نیت کوي، په دې سره غفلت لرې کېږي. او چې تر دې لږ وسیع الظرف وي، هغه نو هره جمعه چې راشي تر بلې جمعې پورې، نو دا خیال دې کوي چې کېدلی شي زما د زندګۍ دا آخري هفته وي، په دا هفته کې ما لره مرګ راشي. نو دا نیت وکړي چې کم از کم د دغه یوې هفتې لمونځونه به په جماعت سره کوم، او په دغه هفته کې به د الله پاک نافرماني نه کوم. او چې هره هفته سړی دا نیت کوي، غفلت ځینې لرې کېږي که نه دی. او چې تر دې دی لږ وسیع الظرف وي، هغه چې میاشت راوخیږي، چې میاشت ښکاره سوه، دی دا نیت وکړي چې کېدلی شي زما د زندګۍ دا آخري میاشت، زه به د دغه یوې میاشتې لمونځونه دا په اهتمام سره کوم، تلاوت به کوم، نیک اعمال به کوم، له ګناهو څخه به ځان ګورم. کم از کم چې دا د یوې میاشتې لمونځونه دا خو له ځانه سره ذخیره، او چې کله کار رانه ویسي، د محرم د میاشتې څخه د مسلمانانو کال شروع کېږي، بیا تر بله محرمه انسان له خپله ځانه سره دا
ووایي چې کېدلی شي دا زما د زندګۍ آخري کال او په کال کې خو نو مرګ ډېر ممکن کم از کم دا یو کال دا لمنځونه له ځانه سره ذخیره کړم د لمنځو اهتمام وکړم او له ګناهو څخه ځان وګورم چې پر دا ترتیب باندې یوه میاشت انسان تېره کړي بیا نیک اعمال و دا سړي ته اسانه وي له ګناهو څخه ځان ساتل بیا د ده دپاره مشکل نه وي نیک اعمال د ده دپاره بیا اسانه وي او له ګناهو څخه ځان ساتل دا بیا د ده دپاره مشکل نه وي علما کرام لیکي چې هر سهار چې سړی له خپله ځانه سره د څلورو شیانو نیت وکړي هر سهار چې سړی راپورته سي او د څلورو شیانو نیت له ځانه سره وکړي الله پاک به په صالحینو په لیست کې لیکي یو دا چې هر سهار سړی دا نیت کوي چې په نن ورځ چې د الله پاک کوم فرایض دي زه به دا ادا کوم دویم نیت دا وکړي چې الله پاک زه له کومو شیانو منع کړم له دې څخه به ځان ساتم دریم دا نیت وکړي چې زه چې له چا سره معامله کوم لین دین کوم خرید او فروغ کوم زه به په دې کې عدل او انصاف کوم څلورم دا نیت وکړي چې زما له کوم چا سره جګړه ده بد مې دی له هغه سره به زه صلح کوم هر سړی چې هر سهار دغه څلور نیته کوي چې نن ورځ به زه د الله پاک فرایض ادا کوم الله پاک چې له کومو شیانو منع کړی یم له دې څخه به ځان منع کوم او د الله له مخلوق سره به عدل او انصاف کوم او چې له کوم چا سره زما بدنیتي ده جګړه ده له هغه سره به صلح کوم دا څلور نته کوم سړي چې هر سهار کول الله پاک بیا په صالحینو کې راپورته کوي او موږ که دا نه کوه له افسوس سره به مخامخ کېږو عبدالله ابن مبارک دا ډېر بزرګ ډېر غټ عالم محدث تېر سوی دی د ده په باره کې راځي چې دی کله وفات کېدی نو ده ډېر افسوس ډېر غم او فریاد یې کوي نو ده ته چې کوم شاګردان ناستو هغو به ده ته ویل چې حضرت ته پر څه شي ډېر افسوس کوې تا خو زندګي په دین کې تېره کړه نو عبدالله ابن مبارک به ورته فرمایل ورته ویې فرمایل چې زه پر ماضي باندې او پر مستقبل باندې افسوس کوم پر ماضي باندې ډېرې شپې داسې پر ما تېرې شوې چې زه به کې بیده وم تهجد به مې نه کوي کېوه تلاوت به مې نه کوي کېوه پر دې باندې افسوس او غم کوم ډېرې ورځې داسې پر ما تېرې شوې په زندګي کې
چې ما روزې نه کې ونیولې، کاش چې ما کله کله روزه هم نیولی. نو دا پر ماضي باندې دغه افسوس او غم کوم، او پر مستقبل باندې پر را روان وخت باندې هم افسوس کوم. زما بعد به خلک تلاوتونه کوي، زه بیا په قبر کې پروت یم نه بیا سم کولی. زما بعد به خلک حج او عمرې کوي، زه به په قبر کې پروت یم نه بیا سم کولی. زما بعد به خلک ذکر او اذکار کوي، سخاوت به کوي، زه به په قبر کې پروت یم نه بیا سم کولی. نو زه پر دې باندې افسوس کوم، او له دغه افسوس سره موږ ته هم مخامخ کېږو. نن الله پاک و موږ ته موقع راکړې ده. ابواللیث سمرقندي رحمت الله علیه فرمایي چې ما له خپله پلاره څخه د نبي علیه الصلاة وسلام یو روایت اورېدلی دی چې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي چې هر سهار الله پاک پنځه فرشتې راشیوه کوي، پنځه فرشتې مځکې لره راځي. یوه فرشته مکې مکرمې لره، بله فرشته مدینې منورې لره، بله فرشته بیت المقدس لره، بله فرشته د مسلمانانو قبرستان لره، او بله فرشته بازارو لره. دا کومه فرشته چې پر مکه مکرمه باندې را نازلیږي، دا اعلان کوي چې خبردار اوسئ، کم چا چې د الله پاک د حکم مات کوي، د الله پاک حکم څخه روګرداني وکړله، د الله حکم یې نه کوي پر ځای، دا د الله پاک له رحمت څخه محرومه ده. کومه فرشته چې پر مدینه منوره باندې راشوه کېږي، دا اعلان کوي چې خلکو خبردار اوسئ، کم څوک چې د نبي علیه الصلاة وسلام طریقه نه خپلوي، د نبي علیه الصلاة وسلام د طریقې مطابق زندگی نه تیروي، دا د نبي علیه الصلاة وسلام له شفاعت څخه په ورځ د قیامت محرومه دی. او کومه فرشته چې پر بیت المقدس باندې راشوه کېږي، دا فرشته اعلان کوي چې خلکو خبردار اوسئ، کم چا چې حرام نفقه تلاشوله، حرام یې خوړل، ناجایز او ناروا مال او دولت یې ترلاسه کوي، د دې الله پاک یو عبادت نه کوي. کومه فرشته چې پر قبرستانو راشوه کېږي، دا فرشته له دې مړو څخه پوښتنه کوي چې تی پر کوم شي افسوس کوئ، او پر کوم چا باندې رشک او غبطه کوئ. دا مړي و دا فرشتو ته وایي چې موږ د زندګۍ پر هغه ګړیو باندې افسوس کوو چې هغه بغیر د الله له ذکره څخه پر موږ باندې تېره سو.
موږ پر هغه ساعاتو باندې افسوس کوو چې هغه بغیر د الله د حکم پر ځای کېدو باندې پر موږ باندې تېره سوه زندګي او موږ پر هغه خلکو باندې رشک او غبطه کوو کم خلک چې د قرآن کریم تلاوت کوي نوافل کوي ذکر کوي درود وایي استغفار وایي موږ یې نسو ویلی نو دغه حالات پر موږ تی باندې نه راځي نو ځکه نبی علیه الصلاة وسلام په دې روایت کې موږ بیداره کوي او له غفلته مې راباسي چې دا ځواني غنیمت وبولئ مخکې تر بوډاپې دا مال او دولت غنیمت وبولئ مخکې تر نیستۍ او تر فقر نن لا په دا مال او دولت دې په لاس کې ستا خپل آخرت به جوړولی سې سبا به نیستمن یې زړه به دې غواړي نه به یې سې کولی نن لا فرصت لرې خلاص یې د دین خدمت کولی سې سبا به بیا مصروفه سې زړه به دې غواړي چې ما د دین دپاره یو څه کړي وای نه به یې سې کولی نن لا صحت لرې حج هم کولی سې عمره هم کولی سې د الله پاک عبادت کولی سې د دین محنت کولی سې او سبا به بیماري در باندې راغلي بیا بیا نشې کولی نن له الله پاک تا ته زندګي درکړې ده نو دا غنیمت وبوله مخکې تر مرګ بیا به په قبر کې پروت یې یو شی به نشې کولی او دا نیک عمل دا ډیر قوت او طاقت لري نبی علیه الصلاة والسلام په یو روایت کې فرمایي نیک اعمال دا انسان مرګ اسانه کوي او له مرګ سره موږ مخامخ کېږو که نه مخامخ کېږو له دا مرګه موږ ځان نسو خلاصولی لیکن دا مرګ د ځان دپاره اسانه ګرځولی شو د ابن ماجه یو روایت دی چې لا یزید فی عمر الا البر چې په زندگی کې زیاتوب یو شی نشي راوستلی لیکن نیکي یې راوستلی شي مرګ یې څه شاته کولی شي نیک اعمال نبی علیه الصلاة والسلام په یو روایت کې فرمایي چې د معراج په شپه ما ملک الموت ولیدی چې د یو چا روح قبض کوله یو ښایسته ځوان رالی دا ملک الموت دا له دې سړي څخه لرې کوي روح نیکه قبض د روح قبض کېدو څخه منع کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما له جبرائیل امین نه پوښتنه وکړه ما ورته ویل دا ښایسته ځوان څوک و چې ملک الموت یې د روح له قبض کېدو څخه منع کوي وایي جبرائیل امین ما ته وویل چې دا دا سړي نیک عمل و چې د مور د پلار خدمت یې کوي دا د مور د پلار خدمت
دا هغه ښایسته ځوان و چې دا سړی د روح له قبض کېدو څخه بچاو کړي. نو پلار څونه غټه هستي ده، مور څونه غټه هستي ده. د دنیا یو قوت دا مرګ نشي پر شا کولی، لیکن د دې حدیث مطابق چې یو سړی د مور او د پلار خدمت کوي په دې سره د انسان عمر زیاتېږي. لیکن نن زموږ په معاشره کې د پلار اهمیت نشته. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما یو سړی ولیدی فرشتو گرفتاره کوي او راکشوي و جهنم ته بیا وراچوي، لیکن یو ښایسته ځوان راغلی، دا سړی له فرشتو څخه خلاص کړي، له جهنم څخه خلاص کړي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما له جبرائیل امین څخه پوښتنه وکړه چې دا ښایسته ځوان څوک و چې دا سړی د فرشتو له ګرفتارۍ خلاص کړي. وایي جبرائیل امین راته وویل چې د دا سړي په دنیا کې د خور چې کوم خدمت کوي، د خور خدمت یې کوي، دغه عمل دا ښایسته ځوان جوړ سو او دا ده لره نن په ښه ورغلی، د فرشتو له ګرفته څخه دی خلاص. لیکن نن زموږ په معاشره کې د خور ګسه یو اهمیت شته، لیکن د دې حدیث مطابق دا د خور په خدمت کې څونه قوت او طاقت دی چې د فرشتو له ګرفتارۍ څخه انسان خلاصوي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو سړی ما ولیدی چې تږی و، له تندې څخه دا ژبه د باندې راوتلې وه او نږدې و دې ته چې دی له تندې څخه هلاک شي. ما یو ښایسته انسان ولیدی چې دغه تږي لري، د حوض کوثر څخه یو جام اوبه راوړلې، په ده باندې وچښلې او ده یې بچاو کړ. ما له جبرائیل امین څخه پوښتنه وکړه چې دا ښایسته انسان څوک و چې دا سړی دا د تندې له هلاکته څخه بچاو کړي، د حوض کوثر د جام اوبه یې وراوړلې. وایي جبرائیل امین و ما ته وویل چې دا د دغه سړي د لور خدمت دی، چې ده په دنیا کې د لور خدمت کوي، د لور یې ښه تربیت وکړي، ښه پرورش یې وکړي، ښه دینداره لور یې جوړه کړله او بیا یې په خپل قسمت پسې کړله. د ده هغه خدمت څخه دا ښایسته انسان جوړ سلو او ده یې نن د دغه هلاکت څخه بچاو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما یو سړی ولیدی په تور تیاره کې په ظلمت کې ولاړو و یو طرف ته د انبیاو حلقه لګېدلې وه. دا سړي به کوشش کوي چې راسي له دا تیارې راوځي،
دا د انبیاو په حلقه کې کښېني، لیکن فرشتو به دی بیرته وشړي. دا د انبیاو حلقه ته نه رایله کوي و تیارې ته به ور وشړي. بیا یو ښایسته انسان رالی، دا سړی تر لاس ونیوی او د انبیاو په هغه حلقه کې کښېنوي. ما له جبرائیل امینه زه پوښتنه وکړه چې دا سړی څوک و چې دا د انبیاو مجلس ته دا سړی نه رایله کوي او بیا دغه ځوان ورغلی، دی یې تر لاس ونیوی، دی یې راوستي د انبیاو په حلقه کې کښېنوي. وایي جبرائیل امین ما ته ویل چې دا د ده د مور خدمت و، چې ده په دنیا کې د مور خدمت کوي. دا د مور خدمت څخه الله پاک دا ښایسته انسان جوړ کړي او دی یې تر لاس ونیوی، راوستي د انبیاو په حلقه کې کښېنوي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما یو سړی ولیدی د معراج په شپه چې فرشتو دی راکشوي او له ده څخه جامې وایستلې لڅې کوي او دی راکشوي. ما یو ښایسته انسان ولیدی، پر ده باندې خپل پټو واچوي، د ده هغه ستر او پرده یې ور خوندي کړله. ما له جبرائیل امینه څخه پوښتنه وکړه چې دا سړی څوک و، دا ښایسته انسان چې پر دا سړي باندې پرده واچوله. وایي جبرائیل امین راته ویل چې دا د دغه سړي چې په دنیا کې د خپلې بیبي هغه ښه خدمت یې کوي، د خپلې کوروالا ښه احترام او د عزت زندګي ورسره تېروله. دغه خدمت څخه ښایسته انسان جوړ سولو او دا د ده پرده یې ورخوندي کړه، لکه ده چې په دنیا کې ده د دې پرده خوندي کړې وه، نو دلته په آخرت کې به دا بیبي د ده پرده ورخوندي. نبی علیه الصلاة والسلام د خپل امت په دې روایت کې دا غفلت د لرې کېدو هغه تعلیم مشترک کوي چې تاسې و نیکو اعمالو ته متوجه سئ. دا زندګي د الله په اطاعت کې او له نافرمانۍ څخه یې وګورئ. ګوره دا کله ما سره ناجایزه اسلحه را سره یي، منشیات را سره یي او په هغه ګیټ کې پولیس ولاړ او زما لار یې دغه او هغه زما تلاشي کوي، نو دا به ما ګرفتاره کوي که به م نه ګرفتاره کوي؟ چې له ما سره ناجایزه اسلحه او منشیات را سره یي او زما لار بله لار نه یي، دغه ګیټ او په دې کې د سرکار پولیس ولاړ دي، دا به زما د ګرفتارۍ ذریعه او سبب ګرځي که نه ګرځي؟ دا ګناه، دا نافرمانی، دا هغه منشیات او ناجایزه اسلحه ده او دا مرګ خدایي پولیس دي. دا هغه د الله جل جلاله پولیس دي. مرګ څه شی دی؟
او چې له موږ سره دغه ګناه را سره وي او موږ پر دا مرګ ورسو دا زموږ د پکړ ذریعه ګرځي که نه ګرځي و چې زه ناجایزه اسلحه را سره وي منشیات را سره وي او زه دا غواړم چې تر دغه دروازې بغیر د ګرفتارۍ ووځم نو په دا یو صورت کې زه ځان بچاولی سم چې دا اسلحه به غورځوم دا ناجایزه اسلحه به غورځوم دا منشیات غورځوم نو بیا زه پر دغه ګیټ صحیح سالم وتلی سم نو دا ګناه نافرماني دا منشیات دي دا ناجایزه اسلحه ده له موږ سره او موږ چې مرګ لره ورځو دا به دلته غورځو دا نافرمانۍ بدلې غورځو دا ګناهو بدلې غورځو او دا په توبه سره ورځي چې موږ توبه وکړو موږ و الله پاک ته متوجه سو او چې موږ توبه وکړو ګواکې موږ دغه نافرماني وغورځوه او بیا چې موږ پر مرګ باندې ورسو نو موږ به صحیح سالم دو ځکه نبی علیه الصلاة وسلام دا زموږ اصلاح کوي او موږ له غفلته څخه راباسي او مرګ موږ ته ډېر رایادوي او چې د انسان مرګ په یاد قبر یې په یاد دا انسان به بیا لمونځ په پابندي سره کوي که بیا نه کوي له ګناهو څخه به ځان ګوري که بیا نه ګوري نو ځکه نبی علیه الصلاة وسلام فرمایي دا زندگی غنیمت وبولئ مخکې تر مرګ او پر مرګ باندې به تی خامخا ورځي الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا